Assalamu alaikum, dear viewers. Today I'm gonna talk about a really important topic for interview. ګرانو کتونکو نن به مونږ په یو ډیر امپورټنت یعنی ډیر اهم ټاپک باندې خبره کوو. کله چې مونږ په یو کمپنی کې انټرویو ته اپیر کیږو، لا کله مونږ په یو سکول، کالج، انسټیټیوټ کې انټرویو ته اپیر کیږو، نو هغه د ټولو نه اولنې کوېسچن زمونږ نه دا کوي انټروډیوس یور سیلف، یعنی د خپل ځان تعارف وکړه. یعنی ته د کم خاندان سره تعلق ساتي، ته کومه کوالټۍ والا کس یې، ته څوک یې، ستا خاندان څوک دی، ته څه کې، ستاسو والد صاحب څه کوي. هغې زموږ نه د ټولو نه اولنی کوېسچن دا کوي. ګرانو کتونکو، که چېرته تاسو د چا نه دا کوېسچن کول غواړئ، نو صرف او صرف تاسو ته په دې طریقه ویلی شئ انټروډیوس یور سیلف. خو که چېرته ستاسو نه څوک تپوس کوي، نو بیا هغې هم تاسو ته په دې طریقه باندې وایي انټروډیوس یور سیلف. نو راځئ چې دغه طریقه زده کړو. یعنی کومه طریقه زده کړو؟ انټروډیوس یور سیلف، د خپل ځان تعارف به مونږ چاته څنګه کوو، دا طریقه زده کړو. خو د ویډیو د شروع کېدلو نه مخکې که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ، د الف نه تر ی پورې، یعنی A to Z تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو لا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو سوک ورکړئ. نه، سوک مه ورکوئ، ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. نو ګرانو کتونکو، اوس راځئ چې انټروډیوس یور سیلف یاد کړو. که چېرته زموږ نه څوک تپوس وکړي او هغې موږ ته ووایي انټروډیوس یور سیلف، یعنی د خپل ځان تعارف وکړه، نو موږ به ورته د ټولو نه اول د خپل نوم په باره کې وایو. اکثر له خلک چې کله د خپل نوم په باره کې په انګلیش کې وایي، نو هغې وایي مای نیم ایز او بیا د هغه نوم. ګرانو کتونکو، دا طریقه غلطه نه ده، مای نیم ایز او بیا ستاسو نوم یا د بل چا نوم. دا طریقه غلطه نه ده، خو که چېرته تاسو په دې طریقه سره ووایئ دیس ایز، یعنی دیس ایز کلیم الله، دیس ایز ستاسو نوم یا د بل چا نوم، نو دا ډیره بهتره طریقه ده، د دې نه بله ښه طریقه نشته. نو زه تاسو ته دا خبره ریکمنډ کوم، که چېرته تاسو چاته د خپل ځان تعارف کوئ، نو تاسو ورته وایئ دیس ایز کلیم الله. د کلیم الله په ځای باندې تاسو خپل نوم مینشن کوئ او د دې نه بعد به ورته تاسو بیا د خپل سیټي نوم وایئ. که چېرته تاسو د پېښور سره تعلق ساتئ، د دیر سره تعلق ساتئ، د کابل سره تعلق ساتئ، لا د بل یو سیټي سره تعلق ساتئ، نو بیا به ورته تاسو د هغې په باره کې وایئ. فار ایگزامپل، زه د دیر سره تعلق ساتم، I am from دیر. لا تاسو د پېښور سره تعلق ساتئ، I am from پېښور. لا تاسو د کابل سره تعلق ساتئ، I am from کابل. یعنی که تاسو د هر یو ځای سره تعلق ساتئ، نو تاسو به ورته بیا د هغه ځای نوم اخلئ، I am from هغه ځای. خو ګرانو کتونکو، دا یو خبره په یاد ساتئ، که چېرته تاسو د کنټري نه بهر یئ، یعنی تاسو چېرته په دوبۍ کې یئ، سعودي عربیه کې یئ، امریکا کې یئ، انګلینډ کې یئ، اسټرالیا، هر یو کنټري کې داسې یئ، نو بیا به ورته تاسو د خپل سیټي نوم نه اخلئ، I am from پېښور، I am from کابل وغیره وغیره. بیا به ورته تاسو د خپل کنټري نوم اخلئ، I am from پاکستان، I am from افغانستان، I am from دوبۍ ایکسیټرا. او ګرانو کتونکو، د دې نه بعد به ورته بیا تاسو خپل اکوپیشن وایئ، یعنی خپله پیشه به ورته وایئ چې ته یو لیبر یې، ته یو سټوډنټ یې، ته یو ډاکټر یې، ته څه یې. نو ګرانو کتونکو، کله چې تاسو چاته دا وایئ، فار ایگزامپل تاسو یو سټوډنټ یئ، نو تاسو ورته صرف او صرف دا وایئ I am a student، یعنی زه یو سټوډنټ یم. که چېرته تاسو یو ګیلکار یئ، یعنی مستري یئ، نو بیا I am a mason. که چېرته تاسو یو ترکاڼستی، نو بیا I am a carpenter، یعنی زه کارپینټر یم. ګرانو کتونکو، که چېرته تاسو د دې نه علاوه بل څه یئ، یعنی ستاسو پیشه اکوپیشن بل څه وي او تاسو هغې باندې نه پوهېږئ، د هغې نوم دله نه درځي، نو په دې باندې مونږ په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده. تاسو ډېر په اسانه، ډېر په ډیټیل سره، ډېر په تفصیل سره د هغه ویډیو نه نیمز آف اکوپیشنز زده کولی شئ. تاسو زموږ چینل ته ویزټ وکئ، تاسو به بالکل په اسانه او ډېر په تفصیل سره نیمز آف اکوپیشنز
زده کوي او زه به په دې ویډیو کې د هغې ویډیو لینک هم تاسو له درکم او د دې نه بعد به بیا تاسو د خپل خاندان په باره کې وایي یعنی تاسو به دا خبره ښکاره کوئ تاسو به دا خبره شو کوئ چې ته د کم قسم له خاندان سره د کم قسم له کورنۍ سره تعلق ساتي نو کله چې موږ دا خبره بیانو نو د دې لپاره به موږ وایو as far as my family background is concerned د as far as مطلب هم دغه دی جهه تک څنګه چې په پښتو کې موږ وایو د کم پورې چې او my family background is concerned مطلب دغه دی د کمې پورې چې زما خاندان تعلق لري زما خاندان رشته لري as far as my family background is concerned د کمې پورې چې زما خاندان تعلق لري د کمې پورې چې زما خاندان رشته لري نو که تاسو چېرته د یو میډل کلاس فیملی سره تعلق لرئ نو تاسو به بیا وایئ I belong to a middle class family یعنی زه د یو درمیانه حال کورنۍ سره تعلق ساتم میډل کلاس فیملی ویل کېږي یو درمیانه حال کورنۍ ته چې هغه نه ډېر زیات مالدار وي نه ډېر زیات غریب وي هغې ته ویل کېږي میډل کلاس خو که چېرته تاسو د یو اوچت خاندان سره تعلق ساتئ د یو مالداره خاندان کورنۍ سره تعلق ساتئ نو بیا به تاسو وایئ I belong to a high class family ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د های کلاس په ځای باندې ریچ کلاس استعمال کوئ نو هم ټیک ده یعنی I belong to a rich class family زه د یو مالداره کورنۍ سره تعلق ساتم خو که چېرته تاسو د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتئ نو بیا به تاسو وایئ I belong to a low class family low class family په ځای کې تاسو پور کلاس وایئ هم ټیک ده او د دې مطلب دا دی یو غریب خاندان سره یو لاندې خاندان سره I belong to a low class family زه د یو ښکته خاندان سره د یو غریب خاندان سره تعلق ساتم او د دې نه بعد به ورته بیا تاسو د خپل والد صاحب په باره کې وایئ یعنی ستاسو والد صاحب چې څه کار کوي تاسو به ورته د هغې په باره کې وایئ فار ایگزامپل ستاسو والد صاحب یو زمیندار وي نو تاسو به ورته بیا وایئ my father is a farmer یعنی زما پلار یو زمیندار دی که چېرته ستاسو والد صاحب یو تبلیغي وي نو بیا به تاسو وایئ my father is a preacher که چېرته ستاسو والد صاحب ډاکټر وي my father is a doctor او که چېرته ستاسو والد صاحب د دې نه علاوه بل څه وي او تاسو لا هغه نه درځي نو څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل چې په نیمز آف اکوپیشنز باندې مونږ په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده تاسو اف کورس زموږ د چینل نه نیمز آف اکوپیشنز ښه په ډیټیل سره او ښه په اسانه طریقې سره زده کولی شئ او ګرانو کتونکو د دې نه بعد به ورته بیا تاسو وایئ د خپلو خویندو وروڼو په باره کې یعنی چې ستاسو خویندې وروڼه څو دي د دې لپاره به ورته تاسو وایئ I have 8 siblings د 8 siblings مطلب دا دی زما 8 خویندې وروڼه دي siblings ویل کېږي د خویندو وروڼو جوړې ته یعنی کله چې خویندې وروڼه راجمع شي نو دې ته ویل کېږي siblings I have 8 siblings زما 8 خویندې وروڼه دي 3 sisters 3 خویندې دي and 5 brothers او 15 وروڼه دي که چېرته ستاسو هر څومره خویندې وروڼه وي فار ایگزامپل ستاسو 10 خویندې وروڼه وي نو بیا به ورته تاسو وایئ I have 10 siblings که ستاسو 15 خویندې وروڼه وي نو بیا به ورته تاسو وایئ I have 5 siblings یعنی زما 15 خویندې وروڼه دي او د دې نه بعد به ورته بیا ګرانو کتونکو تاسو وایئ د خپل تعلیم په باره کې د خپل ایجوکیشن په باره کې دا به تاسو په دې طریقې سره وایئ as far as my education is concerned the as far as my education is concerned مطلب دا دی د کمې پورې چې زما تعلیم تعلق لري یعنی د کمې پورې چې زما تعلیم رشته لري ګرانو کتونکو صرف او صرف به ورته تاسو خپل 2 last achievement وایئ 2 last achievement دوه کومه ستاسو اخري اچیومنټ چې وي دوه کومه ستاسو اخري ډیګریز چې وي تاسو به ورته د هغې په باره کې خبرې کوئ دا نه د الف نه والا تر یې پورې څه چې هم تاسو کړي وي هغه ورته راواخلئ د 2 په ځای باندې ورته تاسو 20 اچیومنټس ووایئ لیټ سپوز تاسو میټرک پاس کړی وي نو تاسو به ورته وایئ I have passed my metric
in 2021. یعنی ما په 2021 کې لسم پاس کړی دی، میټرک می پاس کړی دی. Then I did FSC in 2023 او بیا ما په 2023 کې FSC کړی ده. یعنی په 2021 کې می میټرک کړی دی او دا غینه بعد بیا ما په 2023 کې FSC کړی ده. او ګرانو کتونکو په آخري نمبر به تاسو وایي د خپل هابي په باره کې، یعنی د خپل شوق په باره کې چې تاسو د څه څیز سره شوق لرئ. نو تاسو به دا په دې طریقې سره وایي as far as my hobby is concerned. د as far as my hobby is concerned مطلب همدغه دی د کمې پورې چې زما شوق تعلق لري، د کمې پورې چې زما شوق رشته لري. I like to recite the Holy Quran. زه دا خبره خوښوم چې د Holy Quran تلاوت وکم، یعنی قرآن شریف تلاوت وکم. and read Islamic books. او اسلامی چې کومه بوکس دي، اسلامی چې کومه کتابونه دي هغه ولولم. ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو د دې په ځای باندې بل یو شوق وي، د دې په ځای باندې ستاسو بل یو هابي وي، نو تاسو بالکل ویلی شئ. فار ایگزامپل تاسو د کرکټ سره شوق لرئ، تاسو د سیاست سره شوق لرئ، تاسو د فوټبال سره شوق لرئ، تاسو د فلمونو کتلو سره شوق لرئ، نو تاسو پکې بالکل همدغه منشن کولی شئ. فار ایگزامپل I like to play cricket, I like to watch movies, I like to play football, I like politics وغیره وغیره. یعنی د کوم څیز سره چې تاسو شوق وي تاسو پکې اف کورس هغه منشن کولی شئ. ګرانو کتونکو که چېرته واقعي تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړه کړې وي، تاسو د دې ویډیو نه څه فایده کړې وي، نو ویډیو له یو لایک ورکړئ. او د انګلیش زده کولو لپاره، یعنی د داسې قسم له انفارمیشن معلوماتو زده کولو لپاره د الف نه والا تر یې پورې انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. ګډ بای.